رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې هغه یو حق کلمه او یو حق خبره د یو جابر حکمران په مخ کې د یو زورور په مخ کې یو حق خبره کول دا لوی جهاد. عزیزانو غریبو ته خو مونږه هر وخت حق وایي، غریبو ته خو مونږ هر وخت حق، غریب که مونځ نه کوي مونږ هر وخت ورته کافر وایي، غریب که یو ګناه کوي مونږ هر وخت هغه بې عزته کړی. خو زمونږ کمال دا نه دی چې دا حق هم غریب ته هر وخت سړی یا غریب جماعت ته رانشي نو مونږ یې بې عزته کوو. نه، کمال دا دی چې حق هغه چا ته ووایي چې د چا د طرف نه دې په دې دندان د والو تصور وي چې دغه ته خبره کول او زما دا غاښونه به ماتوي. حق هغه چا ته. تاسو به مونږ دپاره ځان نه سرفراز خان مجسټریټ نه دي جوړول پکار. مجسټریټان ډېرې خو داسې کوڅه ډب مجسټریټ ما چېرته نه و لیدلی لکه دا کوڅه ډب چې دا چارې په زورور ځای نه و ورغلی. چارې دی چارې په روجه کې په ډین او ګرین او جان او رایل په دې هوټلونو په روجه کې نه و ورغلی. د اړب منډهای چې دي په دې منډو چرې نه و ورغلی. خو دلته به راغی دې بازارونو کې دا دلته دا سبزی والا ویل که دې دوه ټوکرو کې دی الوګان ولیږي. دا اوس څه خبره وه؟ هغه ورته خو یو ټوکری کې زیاده نه دوه کې مې اچوي وی ورکه 200 روپۍ کینې وی خیجوئ جیب ته. هغه مې دوه ټوکري خیجه کینې ورکه 200. دا غریبان سبزو والا یا قصابان قصاب 3/6 فوٹ کے علاقائی پولیس هم روزی ورپسې او چالاني او 3/6 فوٹ هغه دفعه ده چې نه تاڼه کې ضمانت کیږي نه څه آرډر دا دی چې 2 ورځې به دا جیل کې تیری نو بیا به ضمانت ولې وایي تا غوښه ګرانه خرڅه او 3/6 فوٹ کې د میونسپل کمیټۍ قانون چې چا جوړ کړی دی هغوی ولې 3/6 فوٹ کې نه چالانه چا چې نن په 3 او 4 کروڑه روپۍ ستا د ملک چونګې لیلام شوی دی دا 4 کروڑه روپۍ اربپتیانو اغستی دی په 4 کروڑه روپۍ دا اربپتیان دا 4 کروڑه به وصولی د چانه د یو قصاب کور ته چې میخه راځي 2000 پې ستا د کمیټۍ ټیکس لګېدلی. تاسو خو ګوګوان یئ په خبره نه پوهېږئ لکه د بعضې خلکو موټر کې رستو مارغه کېنولی یا یې کوتری کېنولی نه د ربړ غوندي چې موټر داسې خوځي نو د هغه سر هم داسې داسې چلي. مونږ هغه څیزونه یو خبره نه پوهېږي. قصاب ولې کافر دی چې غوښه په 14 روپۍ کیلو خرڅوي؟ لږ خو بره مو ګوره چې د دا میخه او بیا د منډهو ټیکې دې چاله ورکړي دي. د منډۍ ټیکه چا سره ده؟ اسپتال له لاړ شي د مریض تپوس له د خدای په قهر اخته کرشکا یا سوزکې یا موټر ودرې غړپ در پسې به رامنډه کړي چې ټیکس ورکړه 1 روپۍ شته که نه دی اسپتال؟ ته به مریض له تلې هلته بیا دا ګڼکپان درته ودرولي دا ټیکه چا ورکړې؟ د مال منډۍ ټیکه چا سره ده؟ په چونګو څه قیامت جوړ دی دا چا کړي؟
نرانی سے ما وها ګرانه خرڅ کړه اور یو چې راځي ځان نه د افلاطون جوړ کړي او داډو کې تلری کا پر واډو کې تلری کا نو داډو کې به دا کساب فون کوي یعنی تاسو څه ورته زه شکر دې کساب نه او نه مال زما کور سره جوخ پرید کساب دې قران ولور کی مال مفت وهم نه راځي که تاسو دا خیال کړئ چې دله جوړه سي واخه دا کسابانه ځکه تاسو خلیقم سورې وای په محل پرې دا چا کساب ولا سي واخه ور کړي وا نه کسابان خدای راستي کنه کساب واخه سره کړي نه سبزیانو والا دې خدای لا په سیلاب یوړې کی په عمر کې سبزیاں سره کړي پرون میں سر باټینګړ اگستی 12 روپے کیلو را 12 خو اسه وایم چې غریب طرف تبا زور نه کې کرانی سے د منډای سبزی والا برانی سے سوک چې لکپتیان او کروڑپتیان کرانی سے د منډای سنداګان بمرانی سے یوازې به غریب پسې نه ګرځي چې ورکړه چې وړو او کني ویخه جوړي چې ویخه جوړي دغه سيزونه ور سره لکه دا ماته مخامخ چې ولاړ غلط اوچت بدی کې او په جیب کې بدی ورو ماته ګورې ماته नारे तकबीर उलमाए देवबंद अजीजान دا معاشره به ټیکېږي کله دا به ټیکېږي په څه دا به اله ټیکېږي چې دا لوی لوی سنډاګان پکې راوړي وای हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन वही माल खो د خاورو دیوم نشته چې زه رڼا ته کېدم اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن اور د پیر صاحب کور چراغان پکې د بجلو لګېدل زما عزیزان نن په ملک کې غریب سړی ته د بجلی رڼا ته کېناسته بم د خدای قهر عظیم جوړي تاسو وګورئ د ملک د بجلی بیلونه یو سړی پسې 3,000 روپے بل راشي وجه غرق شم تباہ شم وہی پیسے داخلے کا بیا جگڑا دا دی بجلی دی بیلونو آئی بمبی وګورا 10 روپے میاش کا کور کې د دننه ته 2-3 ټوټای لګولي نو 3 بیا نورم ورته پرنګیانو وخت کې 1 روپے میاش عرض کوما په ملک اوبو د ملک پیداوار بجلی د ملک پیداوار سره باټینګن د ملک پیداوار ټیپر چې زمیدارو به میخلا چول او سنداګانو ته چول په 5 روپے کیلو تاسو د امام حسین بیان اورېدو تر راغلی شیعاګان خو نه چې درته بیان شروع کوم تاسو هاي 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 سور له سوا کال وشو هغه غم لا تیر نه او بیا د امام حسین یعنی غم په کال کې صرف 10 ورځې کوا بیا د نور ورځې دي چې څه خو خدانو کوي د ملک لا جوړ کړي د ملک معاشره ټیک کړي نظام د ملک داستا سو پلاس کے دے ٹکول دا بٹی کول اسلام اسلام حکومت لگیا دے اسلام 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 شپک کالا کی پتہ ہونے لگے دا لکہ زوستا تو مچے الوا 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 شپټول تیرشی سار بانگو شی زم الوا سار بتا سوئے چو لا بیڑا دے غرق
دالوا دې څه شي شپږ کاله وشو اسلام 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 هیڅ پته ونه لګېده چې کوم دی او دې څه شي. وزیران را پاسی یو وزیر تلیو دی دغه ته دی خیبر ته نو هغې ورته ګډان مډانه لال کړي او روټۍ بندوبست یې کړی دی. نو دی چې را پاسېدلی دی ورته ویل چې رونو آرام سره کښېنئ انشاءالله خیر بشي. اسلام آغاز قبایلو نه به کېږي. خلک ویل واه واه سبحان الله اسلام انا لله. اسلام آغاز خو 1400 کاله وشو چې په مکه کې د غار حرا نه شوی. نو په قبایلو کې به بل پیغمبر پیدا کیږي او د هغې ځای نه به د اسلام آغاز کیږي. تاسو پوه شو؟ زما عزیزانو دا قسمه خلق دی دا مزاج دی. قوم نه زړې ګډې جوړې شوې زړې ګډې زړه ګډه چې د چا په لاس کې د شین جوار ټانټه وګوري نو هغه پسې ولې تاسو ما ونه لیدئ چې چا درته ټانټه ښودلی چې که خیري کاغې نه لږ زیات شنه واخه بل چا سره دې ولیده نو هغه پسې دا هغه قوم نه تاسو ما ونه لیدئ. تاسو بې ضمیره قوم به چې دی په دې ملک کې ښې ورځې لټوئ. تاسو بې ضمیره قوم تاسو هغه قوم نه وئ چې په روټۍ تاسو دوکه شوي یې په جامو تاسو دوکه شوي یې په چایو تاسو دوکه شوي یې په کباب او روټۍ په کچرو کې ستاسو ایمان خرڅ شوی. دا هغه قوم نه در سره زمین د دې قوم ملا چرې غیرتي نشي. تاسو ته ما عرض کړی چې یو سړي ماته ویل مولانا صاحب ته کشمیر ته تللی مال نه ویل ته کشمیر جنګ له نه یې تللی خو نه یم تللی ویل نو ته څنګه مولا چې د کشمیر غزا ته نه یې تللی مال ته تللی وی نه زم نه یم تللی نو ما ته بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي. وی نوم داستا او د بلخ نم ځان ته وایم نوم داستا او د بلخ نم ځان ته وایم خپه نشي کمی نوم واغستو ستا ځان اول زه د حکیم د مور خبره ویل به مور نالت په ښځو هغې باید بچي اول په ما اول خپه نه شئ تاسو خو لوی خلک یو. تېر کال یې دلته جلسه شوې وه چا په مزاج به یو خبره بده لګېدلې وه مختلف مزاجونه دي نازک ویل دی به بیا څنګه مونږ نه دلته جلسه کوي. په آرام کښېنه په آرام کښېنه. یو سړی او ښځه ترې ډېره یارېده او یو سړي نه اډو یارېده نه ویل که داسې چل دی ما نه اډو ښځه یارېږي نو تا نه ډېره یارېږي. وی ما نه ځکه یارېږي چې زما واده وشو کور ته رالم په لومبۍ شپه پیشو په کوټه کې میاو میاو کول چاړه مې راواغسته یو سوټې مې ووهلې. ویل ښځې مې چې وکتې چې اوهو سړی خو جوړ راته ښکاري چې ډبنګی دی. بس وی ویارېده هغه چې یارېدلې ده نن هم یارېدلې. ویل ودرېږه دا زم دا چل کړ هغه هم سباله پیشو کور ته بوتله چې پیشو میاو کړی ده چې په چاړه پیشو وهلې ده. هغه ښځې ورته ویل ماما اینطور نکو او مردن گربه شب اول است وی اوس پیشوګانې مه وژنه د ړومبۍ شپې کار دی. وی خړه لعینه ما په ړومبۍ شپه پېژندلې. وای په ایمان مونږ د ښځو په ړومبۍ شپو پېژندلې نه یو. ته خو په دې ملک کې لږ شریعت راوله او دا ښځې واپس کړه.
د دې خزو حال ګوره په ملک کې خزو حال ګوره ملک په تړاکای روان دی ملک په تړاکای روان دی جرا دې ملک په تړاکای روان ملک په تړاکای نه دی روان خزې په تړاکای روان خزې دومره لرې لاړ پرون دې خوا وګوره ستا په دې پیر صدر کې جشن خیبر لګېدلی د چا خزې وله تللی وي او بیا د کالج هلکانو چې پې باتۍ مړې کړي نو سهار له ماته معززین وایي معززین وایي چې وګوره مولانا صاحب دا څه شرافت دی د شریفانو ښځې هلته تللې وې د هلکانو داسې کمینهتوب وکړو ورانې وکړو فلانې وکړې ماته وسو نو زه خو هم داسې اناړي ما ورته وی چې خبره واوره وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره کوم سړی چې خره د کور نه بار وشړي او شپې په بار راشي نو څنګه چل دی بس چې نور مخکې لاړ نه شي مالناسې خبره کوه ته ورسره نه یې او ښځه او لور دې جشن خیبر ته تلي تاسو ووایئ په ایمان په دې سړک د شپې په 1 بجه ښځې را روانې نه دي د سنیمان کومه سنیما وګوره چې د شپې په 1 بجه ختمیږي دا د چا ښځې او لونه تېروي ملک په تړاکۍ ملک خو بیړه تباه ده د ښځو د لاسه وګورئ ورشئ باړه وګورئ کوچی بازار وګورئ د صدر کوچی بازار وګورئ د ښځو د بډو نه تانونه څوک راوباسي مینا بازار کې درزیان وګورئ د ښځو د نوي فیشن ناپونه درزیان د کم ځای اخلي دا د چا د ښځو زمون کور وران دی کورم وران ته زما کور وران دی دننه او ته ماته بار چغې وایې چې اسلام 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 دا اسلام هغه شی دی لکه په صدر کې ټیشن کې یو سړي آواز کولو زوی ته اسلام او کولیانو آواز وکړو زنده باد هغه وی چپ شئ اسلام بیا هغې وي زنده باد وی بیخه موزه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده زمون کور وران دی کور ښځې کې زه واګې نشم اچولی نشم راټینګولی لور زه نشم راټینګولی زوی زه نشم راټینګولی د خدای په قهر عظیم اخته یم او ته ماته لګی چې اسلام اسلام را روان دی که خیري را وبرسي دا مذاق نه دی اسلام پورې دا ټوکې نه دي اسلام بیا په ملک کې وګوره شریعت بینچونه جوړ په دې ملک کې تعزیرات پاکستان لا 2 لک کیسونه د ورځې کچرای وګورئ غوبل پکې جوړ مارشل الله د پاره وګورئ زرګونه کیسونه مارشل الله عدالتونو کې کیږي شریعت بینچ لا په 3 کاله کې یو کیس نه دی پیدا یعنی تر اوسه پاکستان کې اړو چا غلا نه ده کړې چې شریعت بینچ ته پیش کې اولاد کې وسی د ځمکې په سر داسې ملک وښایئ چې په یک وخت پکې 3 قانونه چلیږي د ځمکې په سر داسې ملک وښایئ نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې زمون کور وان د اخلاقو زمون جنازه وتې ده سړیتوب خو په مونږ کې بوی نشته هر یو ته چې ګورې د تنې نه به د کوهیتور غر پناه کېږي خو چې خبرې ورسره وکړي د اوړي د وښو تور ګونګټ دی خو چې لاس وروړي بوی په دې جوماتونو کې د وښو کې د اوړي کې تور ګونګټان شي که خیال کېږي تور ګونګټان هغې له چې لاس یو سي بوی پرېږدي تنې به یې ډېرې ښایسته وي خو د وښو ګونګټاني چې ورنږدې شي بوی به دي زما عزیزانو ټول فراډ دی دوکه ده انصاف نشته که چاته ووایې چې زم څه حق لرم یا د خبرې یا د روټۍ یا د ګاډي کې د سبزۍ خرڅولو
حق خو زم په دې ملک کې لرم چې بېګاله پې بال بچ له روټۍ وګټم. نه، ته به دا ګاډی په غاړه ځکه نه ودرې چې زنانه تېرېږي. زنانه که هغه زنانه او ته د ګاډي نه تکلیفي چې د چا د مارکین او د لټې او د خامتا بورکه په سري خو ګاډي یو هم مه پرېږدئ. او که د چا ایرانی چادرۍ په سري او هغه زنانه او ته تکلیفي نو الله دې په هغوی د چرګو مرض راولي. د مستۍ نه په لاره ځي او زه د خوارۍ نه لاره کې ولاړ. ګاډي کې چې څوک سبزي یا فروټ خرڅوي د هغه په ځمکه او اسمان بل درک نه لګي نو دغه ګاډي کې دی نور ته او د سوري ته او باران ته او جړۍ ته ولاړي او بل درک یې نه لګي. نو هغې پسې تاسو راشئ چې زنانه تېرېږي. دا کومې زنانه دي؟ زنانه چې خو کور ناست دي، مستورات خو کور ناست دي، مکشوفات چې بار روزي اخو نرتګان دي. نو هغې ته د تکلیف څه ضرورت دی؟ او که سړي ورسره ته چې دې بچ نشي دا نرتګان په تا باندې درس وري.